بیا اوزا کلی کې داخله کی او د کلی مینځ کې اوزا ودروي. یو ساعت کې د کلی ټول خلک ورته راجمع شي چې خان دغه اوزا آخر کومه نکړله. خانه دا څه دی؟ دا وزا دې کومه نکړله؟ خان د کلی خلکو سره خبره شروع کی چې دا اوزا څنګه غټه شوله. سلطان او قاجار هم د اوزې کتو د پاره راشي. اورې ما ویل که خلک دروغ وایي، دا خو رښتیا غټه وزا دی. خانه دا دې کومه نکړله؟ سلطانه زه بس هر چاته هم دا کیسه نشم کولی، شل پرېح مې وکړله. نه په دې باندې به اوس کوې څه؟ دې ځل اختر ته خان هم د ګټې د پاره څه سرویر وستلی وو چې دا خرڅ کې او څه نه څه ګټه وکړي. خانه زه د سلطان پرم ته ځم که هلته کېدي نه غټه اوغه میلاو شو بیا هغه اخلمه، که نه شوه میلاو نو بیا د ستا والا غوا زما خوښه د ریټ کې هم ښه دی. ټیک دی عمران شاه وایه ګوره سلطان پرم کې به انشاءالله دینه ښه اوغه درته میلاو شي. خانه د تورو وزا څه ریټ کې دی؟ کمالو دا وزا په 10,000 دی، په 15,000 ما اخیستې دی او 2,000 ګټه راپسې بخکا بس. بس ټیک دی خانه دا وزا زما شوله. د خان ریټونه خو وو، دی د واجې مال ورنه زر وتو، خو سلطان ته دغه پته نه وه چې خان هم سروي خرڅوي. سلطان ملګریا دې ځل خو سره سروي نه خرڅېږي، پته نشته چې دا کلي والا بیا کله سروي خلي. ګجره اختر ته 8 ورځې شته دي، فکر مه کوه دا ټول مالونه به انشاءالله خرڅ شي. خرڅ خو به شي، خو زه وایم که زر خرڅ شي چې نوره مال راولو. په دغه وخت پرامتا عمران شاه راشي. عمران شاه په خیر راغلی، ما ته ښکاري لکه سروی بس خالي. سلطان اختر ته ورځې کمې دي، ما ویل سروی به بوزم لږ به کور کې ښه خوراک ورباندې وکړمه. دا خو دې ښه سوچ کړی دی، خو په کار د ستا غوندې سوچ ټولو خلکو کړی وه. پته نشته ده چې دې پرې خلک سروي ولې نه خالي. خلک خو سروي خلي، اوس هم خان نه څومره سروي خار شولو. څو خان؟ ولې خان سروي وستلی دي؟ او خان سروي وستلی دي، ریټونه هم ډېر ښه دي چې څوک ورشي خالي ورنه نه ځي. نه نو موږ ته خو د دې باره کې پته نه وه چې خان هم سروي خرڅوي. بس دا خبرې پرېږده، زه لږ سروي ګورم. بیا عمران شاه ورکی یو سروي خوښ کی. سلطانه دغه غوا څو پورې دی؟ عمران شاه د دې ریټ خو 2,60,000 روپۍ دی، خو ستا دپاره 2,10,000 روپۍ. دا څه وایې دومره قیمت؟ خان سره دینه لا غوندې وړه وه، د هغه والا 1,50,000 روپۍ او ته سم کوپر غروي. عمران شاه جنګ نه کوو، که خالي بس اخري 2,00,000 روپۍ شوه دینه کمه نشته. بس ته په 2,00,000 روپۍ باندې ودرېږه، زه درنه لاړم. عمران شاه اغانا لاړ شي. سلطان ډیر زیات پریشان شي. سلطان اوس په څه کوو؟ خلک خو موږ نه په دې ریټونو باندې اوس مال نه خالي، مخکې خو مجبور او بل پرم نه و، اوس خو خان هم سروي وستلی دي. ګجره ته هم دلته کې پاتې شه، زه خان پسې ورځم، ګورم چې اخر څه روان دي. بیا سلطان اغانا د خان طرف ته روان شي. د کلي چې څومره خلک وو د سرویو اخیستو دپاره د خان ځای ته راغلي وو. سلطان چې د خان دومره ګاګ وګوري نو ډېر زیات پریشانه شي. ارې دا څه روان دي؟ ما ویل موږ نه ولې خلک سروي نه خالي، نو دا خان دلته کې ټول ګیم روان کړی دی. سلطانه که څه دې ونه کړلو نو مالونه در سره پاتې کېږي، داسې کومه د شپې ورته راځم، څومره مال چې هم ورسره د ټولو ته زهر ورکوم چې دا ورنه خلاص شي نو بیا به خلک ما ته خامخا راځي. بیا د شپې ټایم شي. سلطان او ګجر د خان ځای ته راشي، هلته کې مالونه وګوري خو هیڅ نه وي موجود. سلطان دلته کې مالونه کومه دي؟ تا خو ویلو چې خان هم دلته کې مالونه خرڅولو. ما ته خو داسې ښکاري خان ټول مالونه خرڅ کړي دي، صرف دغه وزا پاتې دی. نه نو اوس په څه کوو؟ خلکو که مالونه اخیستي وي نو زموږ والا مال خو به ټول پاتې شي. یوه لاره شته دی چې په چا باندې هم خان مالونه خرڅ کړي دي، هغه ټولو کورونو ته ورځو او هر یو سروي ته زهر ورکوو، داسې به خان بدنام شي او خلک په بیا سرویو دپاره دوباره موږ ته راشي. نو بیا داسې وکړه روټۍ کې زهر میکس کا، نیمې روټۍ در سره ته واخله او نیمې به زه یوسمه چې کار په شریکه خلاص کو.
دین ابد دواړه تقسیم شي چې د چا کور کې هم سروې وو هغه سروي ته به روټۍ واچوله او بیا به ورنه لاړلو داسې دغه شپه تېره شي سهار وختي چې چا هم خپل سروې ولیدلو نو مړ به پروت وو گجر او سلطان په پرم کې ناست وو ډیر زیات خوشحاله وو چې د خان بربادۍ وخت راغلی دی او زمونږه د کامیابۍ سلطانه که حضور روټۍ نه وي خوړلې نو بیا ای خوله دې ماته شه داسې خبرې ولې کوي ګوره اوس په خبر کلي کې خورېږي صرف لږ صبر کوه په دغه وخت د کلي جماعت کې اعلان شروع شي د کلي خلکو ټول یو ضروري اعلان واورئ اوس فورا ټول خلک د خان کور مخې ته لاړ شئ اعلان بیا واورئ اوس د خان کور مخې ته لاړ شئ ګجره دغه دی زمونږ د کامیابۍ اعلان وشولو او د خان د بربادۍ اعلان دا خو دی ځکه چې بېګا شپې مونږ ډېر محنت کړی دی اوس څه کوو خان طرف ته ورځو او خان طرف ته ورځو ځکه چې لږه تماشا خپې هم کوو که نه چې د کلي خلک څه فیصله کوي نیم ساعت کې د کلي ټول خلک د خان کور مخې ته راجمع شي خان بیچاره ته پته نه وي چې خلک د څه دپاره راجمع دي عمران شاه نن څنګه ټول دلته کې راجمع یې خیر وکړي خانه خان درته پته دی چې مونږ ولې راجمع یو تا چې د کلي والا باندې کوم سروي خرڅ کړي وو هغه ټول مړه دي د هیچا والا ژوندی پاتې نه دی تا اخر د کلي والا سره ولې دوکه کړې دی عمران شاه ته ته څه وایې ما د څه دوکه کړې دی سروي خو چې ما راوستلو تاسو ولیدلو چې ښه تندرست او چست وو نوره خو مرګ د الله لاس کې دی بالکل مرګ د الله لاس کې دی خو دومره سروي په یو ځای مړ کېدل دا څه اتفاق نه دی او بل پله ستا سروي ریټ هم ډېر ارزان وو نو دینه معلومیږي چې تا بیمار مال موږ باندې خرڅ کړی دی عمران شاه ما چې مال ارزان خرڅ کړی دی د دې دا مطلب نه ده چې بیمار دی ما تاسو نه ګټه کمه کوله خانه زما خپله پرم دی د سروي ریټونه نن سبا ډېر زیات دي او تا چې په کوم ریټ باندې خرڅولو په دې ریټ باندې خو موږ ته نه میلاویږي نو بیا تا ته څنګه میلاو شو تا ته چې په کوم ریټ باندې میلاویږي په هغه ریټ ما ته هم میلاویږي خو زه ستا غوندې ګټه ورکې نه کومه ځان مه ستړي کوه تا خامخا دغه بیمار مال راوستلی دی اوسه پورې موږ ته ولې شکایت نه ده شوه تقریبا 10 کاله وشولو سلطانه دا خو جواته خبره دی چې خان خامخا دوکه کړی دی اوس چې د چا څومره توان هم شوی دی هغه به خان ورته واپس کی او دوباره به په کلي کې دغه کاروبار نه کوي دی پیسالې نه بعد خان سره چې کومې روپۍ وي هغه ټولې د کلیوالا ته واپس کی او بیچاره ډیر پریشانه کینی یا الله ته ماته د زړه صبر راکې ما سره چې څه هم وشولو پندي کې به خیر وي زما د یوه وزاره سره پاتې دی دا به بوزم بل چېرته به خرڅه کومه چې ځان ته 100 روپۍ پیدا کوم ما سره خو چې څومره روپۍ وي هغه خو ټولې رانه لاړلې خان هغه اوزه د بل کلي طرف ته روانه کی پتلو کې خان هغه ځنګل په لاره راشي چېرته چې سلطان د هغې بوډۍ قتل کړی داسې کوم دلته کې به زه هم لکه دمه وکړو او زه به هم دمه وکړي هغه نه بد به مخکې لاړ شم هسې نه هم ډېر مزل نه ده پاتې خان یوې ونې ته تکیه ووهي د ستړمنۍ او د پریشانۍ د وجې خان په هغه وخت خوبیولی شي څو ساعته تیر شي خان باندې شپه شي خو خان ته پته نه وي ځکه چې خان اوس هم خوبیولی و بیا چې کله د خان سترګې کولاو شي ارې وای دا څه وشولو زه خو خوبیولی شم ما ته د ټیم پته هم ونه لګېدله دا خو شپه دی په دغه وخت د خان نظیر هغې ونې باندې شي کومه ونه چې د بوډۍ ځای باندې شوې وه خو ونې کې هم ډېره ښایسته روشنایي کوله ارې توبه دا څه دي څومره ښایسته ام دی او روشنایي هم کوي چېرته جادویي ام نه وي بیا خان هغه ام وکي ام کولی ساره خان نه ام لاندې ځمکې ته ګزار شي خو وزه ورنه ام وخوري راشه که تودېږي دا وزه لکه ښه وږې وه ما لیدلو چې دا څنګه ام دی دې نه ویې خړلو بس اوس داسې کومه تلی هم نه شومه همدغې ونې ته تکیه ویمه صبحي وختي به بیا بل کلي ته لاړ شوم خان دوباره هغې ونې ته تکیه ووهي بیا خوبیولی شي
سحر وختي چې د خان سترګې کولاو شي نو خان یو څه وګوري. وای دا څه دی دا زما د په توبو توباوي. پرون د شپې چې وزې کوم ام خوړلی و هغه ام د وجې اوزا ډېره غټه شوې وه. خانه ما ته خو ټول کمال هغه ام کې لیدی شي. دا وزه ټیک د هغه ام د وجې غټه شوې دی، خو اوس په زه په دې وزې باندې کومه څه داسې نه وي چې خپاره باندې کېږدوي. خان واپس د کلي طرف ته روان شي او هغه اوزه هم ورپسې روانه شي. ما ته ښکاري لکه وزه اوس هم ما پېژندي ځکه خو ورپسې روانه دی، خو زه کلي ته بې بوزم که د کلي والا څه حل د دې راوباسي. خان مخکې او اوزه ورپسې. په لاره کې خانغوی ته یو کس راشي. اړې خانه دا چې دی دومره غټه اوزه دا درسره کومه نه شوله؟ وطنه دا خبرې پرېږده ده، لاره پرېږده وه داسې نه وي چې در باندې خپا کېږدوي. خو خانه زه ورنه یوه ویډیو وکړم په ټیک ټاک باندې به شیر کوم. ټیک دی ویډیو وکړه خو ځان ورنه ساته. خانغوی مخکې روان شي او هغه کس ورنه ویډیو وکړي. بیا اوزه کلي کې داخله کړي او د کلي منځ کې اوزه ودروي. یو ساعت کې د کلي ټول خلق ورته راجمع شي چې خان دغه اوزه اخر کومه نه کړله. خانه دا څه دی دا وزه دې کومه نه کړله؟ خان د کلي خلکو سره خبره شروع کی چې دا اوزه څنګه غټه شوله. سلطان او قجر هم د اوزې کتو دپاره راشي. اورې ما ویل که خلک دروغ وایي دا خو رښتیا غټه وزه دی. خانه دا دې کومه نه کړله؟ سلطانه زه بس هر چاته هم دا کیسه نشم کولی، شل پرېح مې وکړله. نه په دې باندې به اوس کوې څه؟ دا مې د خرڅانه دپاره راوستله، کاچوګې هم خلي خرڅومې، خو یوه خبره به ټول یاد لري چې بیا ستنول مستنول نشته دي. نو څوک مکل دی چې تا نه دا وزه خلي؟ بس کاچوګې خلي واخلي که نه خلي ما سره به وي. په دغه وخت کلي ته یو سیټ راشي. ای هلکه ما ستا ویډیو ولیدله، زه د یوې وزې پسې راغلم، دا خرڅوې؟ او دغه وزه خرڅومه. بس ټیک دی دا وزه زما 10 لکه روپۍ کې شوله چې دې ځل د غټ اختر تر ټولو غټه قرباني وکومه. څو 10 لکه روپۍ؟ خو وروره دا وزه چې واخلې زه خو یې واپس نه ستنوم بیا. ارې دغه وزه زه خالومه، که شهر ته یې بوځو نو هلته کې مانه په 2 کروړه روپۍ خرڅه شي. خانه دغه کس تا ته 10 لکه روپۍ درکوي زه 50 لکه روپۍ په ما یې خرڅوې؟ سلطانه خرڅومې خو مرګ او ژوند پته یې نه لګېږي چې ته بیا مانه روپۍ واپس کړې. ټیک دی نه یې واپس کوم، دا زما در سره واده دی د ټول کلي والا په مخ کې، خو ته ماته دغه وزه راکړه. بس وزه ستا شوله، اوس ماته نغدې روپۍ راوړه. ګجر او فوراً لاړ شه زما کور نه پیسې راوړه نه زر شه. 10 دقیقې بعد خان ته پیسې په حواله کړي او سلطان ته وزه. خانه صبر دې وکړلو خدای پاک هغه نه زیاتې پیسې درکړلې. اوس داسې کوم د بهر ملک پیزا خلومه نوره ژوند بهر تېرومه. سلطان او گجر وزه پرمتا راولي. سلطان وزه خو مې واخیستله خو داسې نه وي چې دا زمونږ د بربادۍ سبب جوړ شي. گجره سبا دغه وزه شهر ته بیایو، ته ګوره چې هلته کې موږ ته دا 2 کروړه روپۍ کوي او که نه. بس خدای دې خیر وکړي روپۍ خو مې ورکې بند کړلې، نوره د مال راوستلې روپۍ هم راسره نشته دي. دوستانو دغه کیسه په دې ځای ختمه نه دی. که غواړئ چې د دې بقي برخه وګورئ نو زمونږ ایپ ته اوس لاړ شئ او د دې کیسې دویمه برخه در سره وګورئ.